د طالبانو دوه جګپوړي دفاعي چارواکي د قطر دفاعي نندارتون غونډې ته ورغلي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د وسلوال پوځ لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت قطر ته سفر کړی. د طالبانو تر واک لاندې خبري رسنۍ ویلي ښاغلی مجاهد به له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي او د دغه هیواد د دفاعي نندارتون په غونډه کې به هم ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د دوحې په دغه دفاعي او امنیتي نندارتون کې د ګډون لپاره د دغو دوه جګپوړو دفاعي چارواکو د سفر په اړه ډیر جزئیات نه دي خپاره کړي. د 2022 کال جولای لومړۍ کې هم د طالبانو د ملي دفاع وزارت چارسنبالی مولا محمد یعقوب مجاهد قطر ته سفر کړی و او له قطري چارواکو سره یې د طالبانو حکومت د ځواکونو د تنخواو، یونیفورم، روغتیا، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکي وسایلو او وسایطو په اړه د همکارۍ غوښتنه کړې وه.